په سلامونو نیکو هیله او احترامات مو هرکلی کوم د برن پلاس یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو هیلهمند یم ښه به یاست ایرک روغ به یاست د صحت برخایسته او درنه ګاڼه به سنبال یاستئ د تیر په څېر یو ځل بیا طارق شاه همت یم او د باران ستورو په خپرونه کې ستاسې درانه چوپړ ته حاضر شوی دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې رمضان مبارک دی نو زه هیلهمند یم چې تاسې به تیرې سوې روژې به مو په خیر سره نیولې وي خدای جل جلاله دې وکړي چې ټولې روژې په خیر سره ونیسئ او رب یې په خپل دربار کې قبولې کړي دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده په یاده خپرونه کې له موږ سره د تیر په څېر قاري صاحبان دي نو په نن خپرونه کې هم را سره نو دوه ښایسته ګلونه دي را سره یو هم نو قدرت الله بارکزی صاحب دی او ترڅنګ یې بل نو دارالنوري صاحب دی نو سلیمان شاه دارالنوري صاحب له دواړو سره به خبرې اترې کوو له دوی څخه به نعت شریفونه اورو له دوی څخه به قرات اورو او له دې ترڅنګ نو دارالنوري صاحب نو په انګلیسي ژبه باندې نو موږ ته به تبلیغ هم کوي له دوی وړاندې چې دوی ته ښه راغلاست ووایم نو تاسې زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ نو خپلو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم ستړي مه شئ په خیر راغلی نو لومړی تاسې مهرباني وکړئ ستړي مه شي درته وایم او خپل ځان معرفت هم وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکې هیلې ټولو لیدونکو ته او تاسو ته وعلیکم السلام او زما نوم سلیمان شاه دی تخلص مې دارالنوري دی په کابل ښار کې اوسېږم د هلمند ولایت یم او په کابل کې اوسېږم فی الحال دلته اوسېږي کومې مدرسه کې زده کړې کوي په عمر ابن خطاب مدرسه کې ډېر ښه تاسې مهرباني وکړئ بارکزی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم تاسو نن ډېره مننه چې موږ دلته را دعوت کړي زه خپله د روزګان ولایت څخه یم اوس دلته اوسېږم په کابل کې او د عمر ابن خطاب مدرسه کې درس ویلی دی او حفظ مې کړی یوه میاشت تر مخکې مې دلته سربندي سوې ده د حفظ ښه ټول قرآن کریم دې حفظ کړی ماشاءالله ماشاءالله تاسې څومره حفظ کړی ما یوه سپاره حفظ کړی الحمدلله ډېر ښه درنو لیدونکو نو په خپرونه کې به نو نعت شریف هم له قدرت الله جان نه اورم خو د هغه وړاندې چې زه یو څو پوښتنې کوم او د ده ترڅنګ نو زموږ سره نو سلیمان شاه دی ګل نو راته په انګلیسي باندې تبلیغ کوي نو زه خو په انګلیسي ډېر نه پوهېږم نو له دوی به اورو لومړی نو سلیمان جان راته ووایه چې څو کلن یې 12 کاله یم 12 کاله روژې خو نه نیسي نیسم نیسي ثوابي نیسي که نه فرض دي در باندې ثوابي نیسم ثوابي نیسي څوک خو ممانعت نه کوي کورنۍ کې نه څوک ممانعت نه کوي نه راته وایي چې مې نیسه په دې خاطر چې وایي تا ته فایده لري او په آینده کې بیا تقوا دې زیاتېږي او روژه نیولی شي اوس خو به م روژه یې که نه هو تږی وږی څه احساس لري احساس نه لرم احساس نه لري د تندې ولګي نو او تلاوت کوي په روژه کې او تلاوت کوم مور پلار درته څه وایي چې څو دفعې به قرآن کریم ختموي وایي څومره چې تر وسه او توانه پورې وي ډېر ښه خدای دې نو دغسې اولاد هر چا ته ورکړي چې هم کوچنی وي هم روژې ونیسي هم قرآن کریم قرات کوي ختمونه وکړي نو هغه کور کې به ولې رڼا نه وي حتما به پکې روښنایي وي برکات وي په هغې کور کې راځم تاسو ته بارکزی صاحب ووایي څومره زده کړې مو کړي دي زده کړې مو ډېرې کړې دي د حفظ مو هم کړی ده او په مکتب کې په اتم صنف کې یم او دغسې نور کاروبار کورنۍ تشویق شته در پسې څوک درته کورنۍ کې وایي چې دغه زده کړې وکړه هو ډېر تشویق خپله به م تشویقېږي کوم وخت داسې خو نه دي شوي چې یا د خپله زړه نه وي شوي وایي چې مدرسې ته نه ځم یا مکتب ته نه ځم یا کورنۍ کې چې درته ویل کوم وخت خو داسې نه دي شوي او روژې خو نیسي فرض دي در باندې که نه ثوابي نیسي مخکې چې فرض در باندې نه وي روژې دې نیولې هو ثوابي مې نیولې لږې دې نیولې که ټولې لږې مې نیولې ښه لږې دې نیولې ټولو زور دې نه درلوده ښه ډېر ښه درنو لیدونکو نو بې له ځنډه راځم او له سلیمان جان نه به قرت واورم او بیا به نو له هغه وروسته نو دی قرت کوي بیا به نعت شریف وایي او بیا به نو انګلیسي تبلیغ به هم اورو نو سلیمان جان نو ته نو راته قرت وکړه نو مهرباني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل
فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. جزاک الله خیرا. ډیر خوند یې وکړ په دغه ښایسته او وړوکې لهجه باندې په وړه خوله باندې د دومره لوی کتاب لوستل نو دا ډېره یوه لویه خبره ده، یوه ستره خبره ده. بلا خوند یې وکړ. ستا دې په مور پلار باندې رحمتونه وي، برکتونه دي په ستاسې کورنۍ کې چې ستا غونده کې یو ماشوم یې زېږولی دی ټولنې دپاره. نو زه دا وایم چې حتما به له تا په راتلونکي کې یو ښه عالم جوړېږي. حتما ته هم همدغسې غواړې چې جوړ شي؟ او انشاءالله زه غواړم چې د دین یو خادم اوسم او د تصوف د خوا نه یو خلیفه، یو مولوي یا هم یو د طریقت پیر اوسم چې تر څو خلک وهڅوم ذکر ته او قرآن عظیم الشان ته او بیا هم د دیني علمونو ته او ترڅنګ یې عصري علوم چې عصري علوم هم زده کړي. د مثال په توګه انګلیسي دوی زده کړي او بیا په بل هیواد کې تبلیغو کې خلک ښې لارې ته را دعوت کړي. زما یو پیغام دی، هیله هم دی ده. ډېر ښه. نو خدای جل جلاله دې وکړي چې ته خپلې هیلې ته ورسېږي. ښه درنو لیدونکو، راځم قدرت الله جان ته. نو قدرت الله جان به راته ووایي چې کورنۍ کې څو غړي یاستئ؟ کورنۍ کې ټول 12 غړي. 12 غړي یاستئ. مشران درونه در نشته؟ ودونه یې کړي دي؟ نه تر اوسه ودونه نه دي. ښه یعنې دومره مشران نه. هغوی مې علم کړی؟ نه مکتبونه ویلي دي. ښه ته د پلار وقف کړی د دیني زده کړو دپاره دغه دی له خیره. نو پلار ته دې نو تاج په سر که دغه دی حفظ دې وکړه، هغه وخت د پلار څه احساس کوو؟ دا د څه احساس به کړی خو حتما به کړی. خوشحال و، ډېر خوشحال و درته. ښه راځم. نو کوم نعت مو چمتو کړی دی؟ نعت شریف راته وایي. دغه نعت شریف چې راته وایي دغه د کوم بل ځای کې لوستلی و مخکې؟ بل ځای کې دې ترنم کړی دی؟ نو څنګه نعت شریف دی زه درنه واورم، تاسې مهرباني وکړئ لیدونکي به هم واوري. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم فرق قريشي جنان كفن غريقي بلالك لفجر رواندي تولي كسي تولا وطن شريقي چي محمد رسول الله رواندي چي محمد رسول الله رواندي فرق قريشي جنان كفن غريقي بلالك لفجر رواندي تولي كتي تولا وطن شريقي چي محمد رسول الله رواندي چي محمد رسول الله
چغو ژاړي لمدینه مرور هغه آشنا یې نشتا لدې کوڅو مرور بلال پچغو ژاړي لمدینه مرور هغه آشنا یې نشتا لدې کوڅو مرور فسر لمبو لکه پتن سوځيږي د شام په لور په ویلا روان دی فسر لمبو لکه پتن سوځيږي د شام په لور په ویلا روان دی چې کله ورسېدی د شام کوڅو ته ظاهر هلته یې ګیر ژړله غمګې د غم په زنځیر چې کله ورسېدی د شام کوڅو ته ظاهر هلته یې ګیر ژړله غمګې د غم په زنځیر پر قریشي جانان کفن غړېږي بلال نکل فژړا روان دی ټولې کوڅې ټوله وطن ژړېږي چې محمد رسول الله روان دی چې محمد رسول الله روان دی جزاک الله خیر وا بلا خوندور ډیر خوند وکړ کاش چې لږ نورم ډیر وای مونږ خو دې وزنګولو هغه د چا خبره چې خوب دې راوستو نو په غږ دې برکت شه او خدای دې وکړي چې راتلونکي کې نور نعتونه هم زده کړي او مطالعه کړي او له خیره بیا راسره مېلمه شو نور نعتونه هم راته وایي بېله ځنډ راځم درنو لیدونکو او له سلیمان جان څخه نو انګلیسي تبلیغ اورو مهرباني وکړئ سلیمان جان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today I want to talk about Ramadan. Ramadan is the one of best month for Muslims, for every Muslim. It is the best month. In this month, the Muslims take fast. And they should take from the all of their body. They should be fast. Like their hands, they shouldn't do any butt work by their hands. They shouldn't hit someone by in their hands. And they shouldn't rob someone from their hands. They should if a person took fast, it is not like that he didn't eat nothing, so it is not fast. He should take fast. He should go to the mosque for pray, and he do 5 time pray, and he do more other works. He should study Holy Quran, and he should do the worship of Allah. It is the best month. In this month, Holy Quran is complete in this month. Everyone know. In day of Laylatul Qadr. But unfortunately, we don't know about this day. We should try. In this day, we should do more worship of Allah. It is a so good month, and it is a month for it have more things like if we are at home, we will if we take fast, we will didn't become hungry. So it is the one of good thing in this month. So in the past, the fast was so hard, and Ramadan was so hard. The Ramadan was 6 months. But now it is just 1 month. Because of who? Because Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said to Allah, he said to Allah, please
those are from my, and they follow my way. So Allah, you should easy this Ramadan for them. And Allah say, okay, cause that the word is found by his face. So because Allah accept him, and now we are our everything is easy in Islam. If he wasn't, now we will not here. Cause of him, we are now here. Islam is easy for us cause of him. So we should try in Ramadan, do more works. And we should help with our mother, father, and with our uncle, with our brother, with our sister. It is sunnah. So if if a person want to follow the way of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he should take fast, and he should do good works, and he should have good works with other people, and he should be good one, and he should be best, because it is good for him if a person want to be Ahl Sunnat and Jama'at. So he should do the works of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cause we are found by the face of him. Now I want to translate it in Pashto. اوس غواړم تاسو ته ترجمه کړم. ډېرې ښایسته یو اندازه زه هم پوه شوم، مهرباني وکړئ. ما د روژې مبارکې میاشتې په اړه خبرې وکړې، وغږېدم. ما وویل چې دا روژه میاشت ټول د برکاتو میاشت ده. په دې میاشتې کې باید مونږ د خپل کورنۍ سره کومک وکړو، باید ټولو سره کومک وکړو، د خپل ورونو سره، د خپل همسایه سره، ځکه چې دا سنت طریقه ده. او په دې میاشتې کې چې څوک روژه نیسي، ذکر کوي، قرآن عظم شان ختموي، 2 وارې، 1 وارې یا هم نیمه یې وایي، دا هم ثواب لري، ځکه چې دا هم سنت دی. خو کله چې مونږ ته اوس چې مونږ روژه نیسو، زمونږ د فقط یوه میاشت ده، کله هم 10 ورځې وي، کله هم 29 ورځې وي. بېشک دا د چا له رویه؟ دا د محمد صلی الله علیه وسلم له رویه. که هغه نه وای، هغه ځي الله پاک ته خواست کوي، او الله پاک ته وایي په ما امتیانو باندې ورحمېږه، روژه ورته اسانه کړه، مونځ ورته اسانه کړه، او نور هم ورته الله ته ډېر خواهشات کوي. الله پاک د هغه خواهشات ټول قبولوي، او په مونږ باندې روژه، مونځ، هر شی را باندې اسانه کوي، ځکه چې دا د هغې برکت دی. مونږ د هغې د لویه په دې دنیا کې پیدا شوي چې دلته اوسو، دا د هغې روی ده. ټول باید درود پسې ووایو، ځکه چې هغه ته سرور کائنات وایي، فخر موجودات وایي. بېشکه چې هغه سرور کائنات دی، فخر موجودات دی، دا ټولو ته معلومه ده. او دا کفار هم په دې پوهېږي چې کله هغه دغه سپوږمۍ نیمه کوي، بیا کفار په ده باندې هغه وخت دا مشرکین ده ته وایي چې ته جادوګر یې. او په قرآن عظیم شان کې هم راځي شق القمر. ده ته بعضې خلک شق القمر وایي چې د قمر د سپوږمۍ نیمه کړه، په دې خاطر چې مسلمانان زیات شي او اسلام ډیر شي او په ټول جهان کې خپرندوی شي. د هغه 4 یارانو هغه د ټول اسلام مونږ ته را رسولی، او بیا بیرته د الله پاک ته خواستونه کړي، څه چې په مونږ واجب کېدل هغه یې سنت کړي، څه چې په مونږ باندې فرضېدل هغه یې زیاتره په مونږ واجب کړي دي. په دې خاطر مونږ باید په هغه پسې درود وایو، هغه هېڅ درودو ته ضرورت نه لري، ځکه چې په الله هغه د الله پاک دوست و. په دې خاطر نو باید روژې مبارکې میاشتې کې صدقه ورکړو،
او خلکو سره کومک وکړو او دا په موږ باندې ټولو باندې سنت دی که څوک وس نه لري هغو څوک چې وس لري هغه باید د هغوی سره کومک وکړي مشران ځکه چې هغوی به فقیر وي هغوی به چې نه لري د روژه ماتې دپاره وږي تږي به ګرځي کار به کوي هغې نه ښه ده چې مونږ ولونه مسلمانان ولونه دي المسلم اخو المسلم چې مسلمانان ولونه دي نو باید د یو بل سره کومک وکړي هېڅوک هم د یو بل باندې پوره نه دي وما علینا الا البلاغ واه واه بلا خوندور نو خدای جل جلاله دې په هر کور کې دغسې ګلان پیدا کړي دومره وړوکی ماشوم 10 کلن او دومره په انګلیسي تبلیغ په پښتو دومره تبلیغ خدای شته چې ما ته خو ډېر خوند راکړ زه لیدونکو هیلهمند یم چې تاسو هم د ډېر خوند اخیستی وي نو خپرونه رانغاړم راځم قدرت الله جانه له تا څخه به یو پوښتنه کوم ژوند کې کومه جالبه خاطره لري د مدرسې کې در باندې تېره شوې وي کومه ورځ د سبق نه وي یادګاري څه وهلی ژوند کې خو ډېرې جالبه خاطرې لرم خوږې ترخې خاطرې دا هم پکې راغلی چې کومه ورځ مو درس نه یې ولی او قاري صاحب وښلي کومه ورځ څو پټ شوی نه یې مدرسې نه نه دا له اوسه نه ده بیخي کومه ورځ دې نه دي ویل چې مریض یم بهانه دې جوړه کړې هغسې خو بیا راځي نه هغسې دې کړي بانې ښه راځم او له تا څخه نو قرات اورم بیا به نو خپرونه راونغاړم مهرباني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم واه جزاک الله خیرا ډیر خوند یې وکړ په غږونو مو برکت شه واه بلا خوندور جزاک الله خیرا ډیر خوند یې وکړ قدرت الله جان نو خدای دې ستاسې په څېر بچیان هر پلار ته ورکړي چې د خپل پلارجان دپاره فخرونه راوړي او بیا په دغسې مبارکه میاشت کې ورته ختمونه د قرآن وکړي نو هغه به ډېر بختور پلار وي نو خدای دې هر پلار ته دغسې بچیان ورکړي ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منله راغلی ښایسته نعت شریف دې ووایي او تاسې نو تبلیغ وکړ قرت مو وویل ډېره مننه کور مو ودان خوښ اوسېږئ درنې لیدونکو دا به د باران ستورو خپرونه چې ما همت ستاسې درانه چوپړ ته وړاندې کړله دغه خپرونه د ګولډن سټار رسټورانټ لخوا د دوی په مالي لګښت تاسې ته وړاندې کېږي تر بلې خپرونې پورې ما همت ته اجازت راکوي هر چیرې چې یاست ښاد آباد سوکاله او بریالي اوسئ د یو تلپاتې او سوارلوړي افغانستان په هیله باندې ښایسته روژې ولرئ او د خپل مور و پلار ډېر ډېر قدر وکړئ